ګرانو کتونکو سلامونه او هرکلی. راځئ چې نن هغه ښایست باره کې معلومات وکړو چې زیاتره خلک یې په خپل خپو خوښوي. پېښوري چپل، پېښوری سپلی. دې باره کې ویل کېږي چې پیلو وختونو کې به دا د قبایلو مشرانو او خانانو صرف اچول، خو نن سبا کې تاسو کتی شئ چې زیاترو خلکو دا په خپو کړي وي او پوره دنیا کې ته دې خوښولو واله شته. نو راځئ چې کوم رونه د دې کاروبار کوي هغوی د معلومات وکړو چې دا جوړیږي څنګه، سامان یې چېرته نه راځي اور په دې کې ګټه او فایده کولو سره ورته په دې کاروبار کې مخې ته څه مشکلات درپیش راځي. زما نوم سلطان زیب دی. د پېښوري چپل کار زه د 15 کالو نه کوم. د دې خوښولو والا په پوره پاکستان کې څه جبکې په پوره دنیا کې شته. دا نن سبا ډېر ټرینډ کې روان دي. د دې زیات تر سامان مونږ له هم پاکستان کې ملو شي اور څه سامان لکه کټ پیس وغیرہ جرمني یا اټلی نه راځي. باقی زیات تر سامان هم سیالکوٹ اور کراچۍ کې مونږ له ملو شي. تقریبا 100 ډیزاینونه دي چې صحیح طریقې سره یو جوړه جوړیږي نو کم از کم نیمه ورځ پې لګي. دې کې هر یو ډیزاین خرڅیږي چې نوم یې پېښوري چپل وي نو هر یو ډیزاین اخلي خلک. 100% فرق پریوته په کاروبار. پهله به یو جوړه 400 نه 500 کې پریوته، حالانکه اوس راته یو جوړه 900 روپے کې پروزي. نو همدا سپلی دی پیله همدا ریټونه وکنه لکه تقریبا 2018-19-20 خبر ارته زه کوم. زه اصل کې د هول سیل کارم کوم، پرچون کارم کوم. نو ما چې څه ټایم پرچون له به راوړلي همدا کپتان والا سپلی دی. نو دا به تقریبا موږ ته 700 روپۍ کې 750 کې خپله پرېوتلي. نو چې زه په هول سیل کې زه خپله خرڅوم 12-12 بیا سیزن کې چې کوم دی 1500 روپو ته خبره لاړه شي. هلته به مټیریل دومره ګران شو که نه چې د حد نه سیوا ګران شو. نو یو کسټمر نشته دی، بل بازارونه تقریبا مړه مکمل ډېر ډاون دي، لږ نه ډېر زیات ډاون دي.